د ریډیو الوت ښاغلو او خوږو ملګرو سلامونه او نیک هیلې او نیک احترامات. ملګرو زه یم یار محمد بنیری او دا وخت تاسو ګورئ ریډیو الوت یوټیوب چینل. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زما همیشه دپاره دا یو کوشش وي، یو سټرګل وي چې ستاسو دپاره هغه څه راوړو چې تاسو ته چې څه نه څه ضرور میلاو شي. نن هم ما یو کوشش کړی دی او کوشش څه دی هغه در سره هم شریکوم. خو که تر دې دمه زموږ چینل چا سبسکرایب کړی نه کوم چې د ریډیو الوت په نوم دی، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل بټن هم پرس کړئ چې زموږ لیټسټ ویډیو او هیلپفل ویډیو تاسو ته زر تر زره میلاویږي. ملګرو وخت په ډېر نه علمه، خو نننۍ چې ده نو زموږ ده ریاکشن ویډیو. ټیک شو، یو ویډیو مې وکته چې ډېره یو زبردسته لطیفه پکې شوې وه. نو ما سوچ وکړو چې یاره ولې نه نن یې د خپلو ملګرو سره شریکه کړمه. نو ملګرو چېرته به ځئ نه، وخت په ډېر ستاسو نه علمه، خو راځئ چې دا لطیفه ستاسو سره هم شریکه کړم چې تاسو ترې نه هم څه نه څه سبق والی. ټیک شو، نو دا تاسو او دا دغه لطیفه، نو دا وګورئ. یو سړی له وایي چېرته به دغه دا مونځ نه ورتلو، بیخي لکه مونځ اودس یې نه کوو د عمر مطابق، چېرته جومات عادت نه و. داسې باران وریږي جمع دی، نو اور یې بل کړی ده چې مخکې به پخوا خو موږ خو نه دي لیدلي، خو چرګۍ به وې داسې چرګو ته به ناست وو، ټیم بیا داسې د اوبو ښودی وه لکه اوبه به تودېدې. دا ښځه یې پسې راله وایي د جمعې ورځ ده سړیه وایي لکه دا ته نن خامخا دې جومات ته ورشه وه لکه دا مونځ وکړو ډېر زیاته لکه دا واړه بیماران یو او دا اوبه به همدلته دغه کوم هغې دا یو ځای نه بل ځای ته واخلېدو، خو لکه مانځه ته نه پاسېدو. بیا یې پسې دا ښځه راله وایي سړیه ته پاسه وایي چې ته د مانځه له ورغلې نو تا له به زه داسې یو شی پوخ کړم چې تا به په زندګۍ کې هم نه وي خوړلی. سړي سوچ وکړو چې زه ته وایي چې دا به ما له څه شی پخوي لکه چې زه دې جومات ته ورشم او دا به ما په زندګۍ کې نه وي خوړلی. ته ولیکه چې دا چانس خو ووایم چې دا به څه شی. سړی داسې پاڅېدو بس اودس چا راته مې یا کلی یا نه دی کلی څه مخ لاس یې وکړله، خو او باران وریږي جو داسې تاو شو په دې کور کې سوری و بلې برنډه کې، نو دا داسې تاو شو چې په هغه سوري کې راښکاره شو. جومات ته لا نړو، جومات ته لا نړو چې ته ولیکه چې دا ښځه ما له څه شی پخوي، خو جومات ته ور نه راغی. نو دې ښځې داسې ورغلی ده چې دا تاخ نه یو دوه دانې انډې رااخیستي دي، په اوبو کې وله زر زر قوټ کوي. هغه یې پخ کړي دي چې دې ښې پخ کړي سپینې کړي دي، جو کټ لاندې ښودي دي، څه خواته یې اوسه مالګه مالګه ښودې ده چې سړی راتاو شوی دی، جو بېرته اور ته ناست دی، ښځې تباه و برباد شو. مخ راوړه څه دې پخ کړي دي، تا خو راباندې هسې خپله وکړه. هغې ویل نه سړیه که تا په رښتیا مونځ کړی نو ته به اوس ما ته وایې چې ته ما څه پخ کړي. ښځې وایي زه خو جومات ته تللی یم، زه ستا نه څه خبر یم چې تا څه پخ کړي. خیر دا سړی دی لکه داسې خو له ښځه دا انډې نه رالي. هغه ورته وایي څه شی دې پخ کړی، خو وایي دغلته دې دوه دانې انډې ښودي دي راویله چې وایي ویې خورم چې دا قصې ختمه کړم. ښځې ول انډې رااخیستي دي، په ګاونډ کې سر شوي چې زما خاوند زبرګ دی، ورته لمونځ هم نه ورځي ټکی. یاره چې بله ورځ داسې شی شوی چې په کلي کې غلا شوې ده، نو د هغه کلي مشر وی چې لاړ شي ازبرګ راولئ، چې زبرګ یې غوښتی دی، مشر ورته وایي چې پرېږدم دې نه، دا غله به ازیری او که ازیر دې نه کړله نو لکه شوبي دې خواره ده. چې کور ته راغلی جو بیا داسې بېزاره غوندې ناست دی، خدای دې وایي چې ښځې تباه و برباد کړه، دا ګونه دې راته مسله سازه کړه، دا تاسو وکړه. هغه د هغه ځای نه غله خبر شوي چې په دې کلي کې خو زبرګ دی، هغو ته خو پته نه وه. غله د شپې راغلي ور یې ټکولی دی، سړی یې راایستلی دی. سړي ته وایي چې هلکه وروره داسې شی وکړه چې موږ خبر شوي چې ته زبرګ یې، خو دا سامان به د خدای دپاره والې ده، کوم کور چې موږ لوټ کړی دی، خو بس پرده را باندې را واچوو چې لکه مشر ته مو نه ښیې، هسې نه چې موږ هم غریباران خلک یو لکه څه کار لاره ونه ګورو. دغه ځای نه سامان یې ور دغه کلی دی، کور یې ته ایښودی دی، چې کور یې ته سامان یې ایښودی دی، جو سار یې باچا دغه له وړی دی مشر له. یاره چې وایي سړو ډېر مینت وکړو لکه
پتندرې ملګو مخ ته خدای د نور واغه مې ماپ کړه خو غلو مافي وغوښته چې بیا به د انده دپاره موږ په دې کلي کې هېڅ نقصان نه کوو خو دا سامان دی جو کور والا ته یې والا که دغه ځای نه باچا وی چې هلکه دا خو کمالي سړی دی دا خو په رښتیا زبرګ دی نو د سړي نور هم دغه شوی دی په دې کې اوس کچ اختر راغلی روژه تېره شوې چې باچا په کلي کې اعلان کړی چې بای ټول به دې ځایګي ته راځئ او په دې زبرګ پسې به مونځ کوو او زبرګ وایي چې له اماله داسې ساده مونځ نه راځي نو چې د اختر چې په اختر کې بس څه کوو یاره خیر خلک یې خو یې راغونډ کړی دی جو بس زبرګ جامې مامې اغوستي دي او څپلۍ دغه ګري دي په زور یې غوښتی دی چې جومات ته ننوتی دی زه وایي څه مسلو ته خو ضرورت نشته وایي تاسو خو ټول پوه یې خو خدای دې خیر کړي چې ټیم یې ورکړی دی یا 8 بجې یا 9 بجې دغه ځای نه چې مشر ورته وایي پاسه لکه مخکې کېږه چې هغه مخکې شوی دی جو لکه استاد خو مخکې وایي چې نیت داسې کوئ چا ته خو نیت نه معلوم که نه نو خو هغه له په خپله هم نیت نه ورتلو نو خلکو ته بیا څه ویلی وي سړی مخکې شوی دی جو داسې چې کتلي جو د هغه خو هغه مشر اعلان کړی دی لکه پوره خلک پسې ولاړو چې هغه داسې کتلي دي چې لکه دا خو داسې فساد دی داسې یو طرف ته چې کتلي جو د منډې لار خو نه وه دا یوه پنسۍ یې رابډې کړې ده چې بیا یې بل طرف ته کتلي جو دا بله پنسۍ هم رابډې کړې ده او دا هغه ځای نه مشر دغه د ازبرګ منډې کړي دي چې څنګه وتښتېدو چې څنګه دا خلک هم پسې منډه کړي چې غرب شي په دې کې چې خلک ودې جو جومات راولېدلې نو مشر ورته ویل لکه خدای هم غر کړه لکه چې دا خو خلک چې د ازبرګ وګڼي نن خو موږ نن په یوه ورځ مړه دا خو خلک چې موږ د ازبرګ راغوښتي وو یعنې نن به ټول په یو ځای لکه میراث شوی وی کله یې بیا راغوښتی دی چې که ستاسو خوښه چې دا مشري د ازبرګ له ورکړو د دغه ځای نه ازبرګ ته مشري حواله شوې ده چې راغلی کور ته چې ښځی ورته وایي سړیه وایي د یو مونځ برکت دې ولیدو وایي تا ته د پوره کلي مشري حواله کړه نو هغه ورته داسې وایي وایي دا وایي د یو مانځه برکت نه و دا د هغې سرونګي برکت و وایي په دغې سرونګي کې زه نه وی راښکاره نور ما ته هېڅ هم نه معلوم